د خوست ځاځي میدان کې د ختم او خیرات سلګونه ګډونوال مسموم شوي دي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د افغانستان په سویل ختیځ کې له خوست رپوټونه وایي د دغه ولایت په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د یو خیرات سلګونه ګډونوال د ډوډۍ له خوړلو وروسته مسموم شوي دي. د خوست د امنیه قومندانۍ ویان مستغفر ګربز د شاوخوا 200 کسانو د مسمومېدو پخلی کړی، خو ویلي دي چې څوک مړه شوي نه دي او د مسمومو شویو کسانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. دا پیښه یکشنبه مازدیګر مهال د ځاځي میدان د الګړې سیمې په سټیکیو کلي کې شوې ده. ویل شوي دي چې دغلته مخکې په یو کور کې مړی شوی و. یکشنبه یې خیرات و چې ګډونوال یې د ډوډۍ له خوړلو وروسته ناروغه شول. د خوست د امنیه قومندانۍ ویان د خواله رسنۍ یو پیغام کې لیکلي د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د الګړه سټیکیو سیمه کې نن مازدیګر مهال یوه کورنۍ خیرات کړی و چې د ډوډۍ خوړلو وروسته تقریبا تر 200 نفرو پورې مسموم شوي، خو څوک شهیدان شوي نه دي. هغه زیاته کړې د یادې پیښې په اړه پلټنې روانې دي ترڅو معلومه شي چې د یاد خیرات ډوډۍ ته چا څه زهري مواد ورچولي وو او کو په حلاله شوي حیوان کې کوم ډول ناروغي وه. په ځینو راپورټونو کې د مسموم شویو کسانو شمېر هم تر 400 هم لوړ ښودل شوی دی. د ځایي رسنیو راپورټونو کې راغلي چې په مسموم شویو کې ښځې او ماشومان هم دي او دا چې لسګونه کسان د خوست د مرکز او شاوخوا ولسوالیو روغتیایي کلینیکونو ته لیږدول شوي دي. پر خواله رسنیو خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې روغتیا پالان د ماښام تیاره کې مسموم شوي کسان ګوري او ځینو ته یې سیروم لګولی دی. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو را سره په دې اړوند کمنټ کې شریک کړئ او د تازه دقیق خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مننه چې موږ سره تر بیا ښه وخت ښې چارې